هلکه دوربین موربین هم خرڅ کړې ښه سرجي به دوربین ټیک دی راځئ بس میاشت ګورئ لږ یې را لاندې کړې بس ګوره چې کله برابر شي بیا وایه بس پرېږده خواته السلام علیکم زما کې پی کې ملګرو څنګه چې وروره درېیمه ورځ د تاسو ناست دی او میاشت موندې دا کوم نه دي دا څه صورت حال چې زه خپلې مینهوالو ته ووایم وعلیکم سلام اول ستا خو زړه سره میاشت هم لا لرې ناستې وو او دا تاسو څه کې ګوره یو منټه پلیز خفه کېږه دا دې سوري کړې تاسو لمنګي کې که نه نو دا څه دا خو ما وکتل بس اسمان نه غوندې راته ښکاره شو دا څه مطلب اصل کې خبره داسې ده چې دا کوم ځای موږ سوري کړی دي او دا ایریا د میاشت لکه موږ دا سوري غوندې کې کړی دي کوم په دې ځای کې به میاشت هرنګه دا تاسو د مشرانو دا موږ تارګېټ کړی اچھا اچھا ٹھیک شو اوس ورځم مینهوالو ورځو چې بلال کمیټې والا چې هغوی څنګه چلو کاکو درې مانه درېیمه ورځ ده د لږو توندرې مخونه ورپرېوتل راته خو پته نه لري چې څه پورې میاشت مې ورځو اپېله ستاسو ډېره مینه تاسو سره بیا مننه السلام علیکم هلکه دا خو لا سیټ نه ده ښه میاشت کې لا ټیم شته ما ته پته ده چې کله ښه غټه چې نو بیا به یې ګورو ښه په تاسو ورته لودرېږئ ورته ګورئ بیا ما ته آواز وکړئ چې کله وویني السلام علیکم وروره بلال کمیټې والا وعلیکم سلام زه په ډېرو خوارو راوختمه دا راته ووایه وروره درېیمه ورځ ده څنګه چلې تاسو څه میاشت ولیده څومره ښایسته دوربین عالم راوړي هغه غریبانان خو هغه دی ګوره منګې سورې کړي دي تپاڼو کې ورته غلې غلې ګوري خو دا راته ووایه وروره چې درېیمه ورځ ده څنګه چلې څه مو لیدله خو نه یاره جی دوی خو په لس کاله کې هم نشي لیدی ځکه دا KPK والا او یا کې پي کې والے نشي لیدی ځکه چې دا د منګو د څپیاکو کار خو نه دی که نه دې لپاره خو موږ د بار ملک ته ډېرې غټې غټې الې راوستي دي دا دي او دا الې چې کومه ده دا ډېره خطرناکه او یو وترۍ دي دا د عینکې چې کومې راغلي دي دا د بار ملک دا ډېرې ګرانې دي نو څه خیال هم دی نو ګنټه یا دوه ګنټې پس به ښکاره شي میاشت یاره انشاءالله دې له به کې پي کې والا نه موږ مخکې راولو ښه خو مخکې به یې ته راولې او یا دا به چې موږ مخکې راولو قضا الله دې وکړي مونږ په دې انتظار کوو ځکه مینهوال هم ټول په انتظار کې ناست دي چې وروره بلال کمیټې والا او وروره دغه شانتې ورپسې کې پي کې والا اوسه پورې څه معلومات را نه کړل نو ملګرو وخت په وخت به زه تاسو له اطلاعګانې در کومه داسې کار ورځو لکه دمه ورکې کوو بیا راځو تاسو خپل کوشش جاري ساتئ انشاءالله ظالم په دې سره بلبله ده اولو وی دیگه خو ماشوم ګډېږي اولو دا خو پکې هلک و نو وایي څه بیا تا پکې جینکۍ کتې نه نه ما خو پکې میاشت کته سپینه سپوږمۍ وه پکې وه پښتون وروره څنګه چې میاشت مو لیده خو نه درېیمه ورځ وروره ان شاء الله اینو به خامخا به اینو که خیري ځکه چې ټول عمر میاشتې ده نو پښتنو لیدلې ده او بیا به هم که خیري دا خو راته پته رمبنان کړه ستا وروره څنګه چلې بالکل جی ها مطلب دا دی چې بالکل پښتانه به وي بیا ها خدا الله دې وکړي ما خو میاشت په ثوابۍ کې ولید ودې کتل په حق خبر پښتونخوا کې او دغه پنجابیان دي ځان نه کړي دوی نشي لیدې میاشت دوی چې میاشت کم از کم چې ښه راڼه وګینې وي هغه د میاشتو چې هغه به بیا هغه د کاکې هغه ماشوم لولو دونه ماشوم به هم اینې هغه میاشت دا ماشوم چې غټ شي نو هغه به میاشت وي خو دوی نشي لیدلی دوی نشي لیدلی الې نه که نه چې ورپسې کرین هم راولي نو په دغه الو نشي او موږ به هم دغه خیر چې نو په ثوابۍ کې ولیدل شو او موږ به هم زنده‌باد اوس ورځو چې بلال کمیټې والا سوي هغوی هم ډېر په انتظار کې ناست او ډېره خواري ډېرې ښه اداګانې وروړي نو ورځو هغوی نشي لیدی السلام علیکم بلال کمیټې والا وعلیکم السلام دا راته ورونو درېیمه ورځ ده څنګه چلې وروره تاسو کوم څه ماله داسې خاص خو غوندې زیرې را نه کړه چې یاره میاشت مې ولیده نو څنګه چلې وبې وینې وبې نه وینې یاره رپورټر صاحب ته خو زمونږ د کار کې خلل چې یو شان دی راځې ګوره هلته مونږ بس را لنډه کړې وه خو چې ته رالې تا راکې خلل واچو والا دا بانو ته ګوره را نه کومه بانه مینهوالو ګوره ټول ګپ شپ دی دې پنجابیانو ځان له لار ګوري دې کې ما څه خلل واچو او بس ګوره که نه چې او څه پکې ولې کارغه پکې راته مخې راغی نه که نه ما ته خو ډېر ورسره راغلو خو بس میاشت مې را لنډه کړې وه دې کې एकदम ته اوازه کو
خلک منم یا زار شم د پښتون نه داسې کار دی ته څه وایې ګوله دا مشر دې څه وایي بس مشر خو مې چې څه وایي ډېر ښه وایي که نه د ظالم په تجربه کې دا یو ډانډ مات شوی ته وګورې هلکه دې ته خو مې اوس خیال شو دا ډانډ ولې ده چشمې وسوځېده څه چلو دا یاره زه ډېر هوښیار یم او زما دا سترګې ډېر چغلي وي چغلي حق د چغلو د وجې دا ډانډ ډېر سوځېده لکه اور پکې بلیږي او که نه دا خیر زه ولې دې مچر کړی یم خو په دې وجه یې مچر کړم چې سترګې مې چغلي کوي نو شغلې کوي نو دا خو بس پکې الله دې خیر او انشاءالله دې کې پی کې والا موږ مخکې نو ګورې ها او که نه ها مینهوالو تاسو خو یې کې پکې والا مو لیدلو چې هغوی خو هغه یو ګوانان کیدی شي په مزه مزه نور ګوانان بیا چې زه ګورو به تاسو نو هغه ته اورېدلي نه دي رمضان جان او پټان جان ما ته پته را زه به خپل پښتنو را اروره بل څه کوه ما خو نه دی راغلی څنګه څه خلک څه وایي هغه دې څنګه ولیده هغه ده بالکل هغه دې څنګه ولیده څنګه باندې پنجابیانو دا په دغه آلو باندې نه دغه لوی لوی دوربینونه هم لګولي په ایمان که تاسې په کال کې مې وینې او پښتانه زنده‌باد او په پنجابیان څه کوي صرف لنګونه وایي لنګونه نه تګ لري دغه بیختې ویم د کټوې به مني او د سپیاکو به مني او د هغې پیپ به مني دا زمونږ د پلار نیکه زاړې نښې دي او په دې زړو نښو باندې هر کال خیبر پښتونخوا قومې رومبیني نه نو هغه بلال کمیټې والا خو ډېر زیات تبشوش په دا باندې هم جوړې شوي په موږ ډز وکړې زموږ نه پوره خور پرېوته زموږ آلې خرابې کړې چشمې نه هم ډانډې پرېوته خو ډېر پنجابیان ډېره پوره لوښي دي که نه اوس په دا لار خو ګوري نو مینهوال ته به څه وایو ورته یار مینهوالو ته زه دا وایم مینهوالو دغه په دوی چې کوم په پنجاب کې کوم کسان ناست دي صرف په دغې لویو لویو عهدو باندې ناست دي عمران خان ته زما دا خواست دي چې دوی د دې نه برطرف کړي دوی په کال کې نشي لیدی او دا به موږ اینو او همدغسې به کوي اختر به موږ ړومبې وي او روژه به هم زموږ ړومبې وي او څه وایي پنجابیان څه وایي پښتون جان او رمضان جان نو دا خبره هم ټیک کړې ده دا څه مطلب خبره داره دا ټک نه خو هغه یې نیسي روجې روجې چې دا صرف پښتانه نیسي نو ځکه وایي چې پټان جانې او رمضان جانې او پټان جانې او خوراک جانې او پنجاب جانې یاره پنجابیانو ستاسو به زه کومې خبرې یاد ساتم خو منم پښتانه بیا هم پښتانه دي ډېره خوشحاله زه هم خوشحاله کړم خو په خپله ولیده ولې نه بیا ومې لیده که نه زه هم خوشحاله یم هر سړی خوشحاله شو خو بیا هم زه د بلال کمیټې والا له ورځم چې څه غمرازي ورته ووایم که نه غمرازي مه ته وکړه غمرازي وکړې نه په دغه دوربین کې ورته خراش کړي تو کا وروره څنګه چلې تاسو ولادو کړې پښتانه غلې په خپله مونږ ما هم سره ولیده ستاسو څنګه چلو اوس په نظر هم راغله که نه یاره دا ډز مالو کار نه دی دا څه کار دی او اصل کې اورنګ جی اورنګ آج یاو جی نه بس نینو نه خدای دې نه کی وروره یو راپورټر راغلی دی هغه کو راته په دې قلعه باندې هم راته رحمیاش کېږي که نه مونږ یې نینو بیا هم نینو وروره بیا بس بند کړه بیا مونږ ولې وخرابوي هغه ځکه خو پښتنو ډېر جذبات او خوشحالي بس دا ماته پته ولګي چې رمضان شریف به دا پښتنو لري پنجابیان دې بس صرف دغه مزار چې مازدیګري کې رقص ته لاړ شي ګرماني پکوړې سموسې وړي دې کې مونږ ته ثواب میلاویږي او د شپې ټوله شپه بیا قوالیانو شروع کړي دې کې وروره ډېر ثواب دی لکه وروره دا ویم نه لیدې او دی چېرته نقلي مقلي ځان تېخې راغلتېږي ده ګوره ته څه پوهېږې اسونه بانې هم جوړې کړې ځان له مونږ خو ځان له دا ډس کاکه دا کوم دوربینه ماته لګولې دی او بیا هم دې کې نه راځي خو دا خو هغوی چې دا په څپیاکو باندې خو نه ده چې بیا وینې مړه نو بیا را نورجهان هغه ګان وله که نه چاندینې راتې چاندینې راتې دا خو ماته هم یاده ده وایه که نه نه دلته میډیا ده میری یاده څنګه رې ګوره په پخ سره دغه شروع کړو اوس دې ما خواړه نه نو زه څوک یم ځم نه راپورټر صاحب میاشت خو ما تا ته څه وویل خو دغه مونږ ته دې دوربین مخې ته هم دې درته راځي که نه نو وروره بس مونږ ته نه ښکاري یار بس مونږ ټوک وو یا ښکاري راته نه وایي مونږ بس مجبور یو نه ښکاري راته نو څوک وو نو بس زه ځم بس ته اجازت دی او انشاءالله سبا به بیا کینو مونږ دا به ټیک ده وروره زه لاړم ماره خو مازغو خوړم سبا
سبا خو راته په دې ټیکۍ باندې میچ ولاړې که نه نو بیا خو به لوبي کو نه سبا هم پکې چکي خدای بې بنیاد وباسه را په کونټه والا به ته مچې را کونټه یم والا وایي نه موږ مشران یو تاسو مشران نه جی دا وایي ستا خدای بې بنیاد وباسه ما پسې یو شان ډبرې نه رنګونه کېږي وینې غوړي ونه وینې وینې ونه وینې او ته ما پسې نښتې وینه خو زه ته وایم بس زما کار دی ما پې پرېږده که نه وایي نور مې څه چېړې نه مټکور وجوړه خو به دې خوا ته ګوره هغه خپل فرج پیدا کړه وایي هلته دغه د میډیا مخامخ لګیا دی یو چند دقیقې ویډي خدای دې بې بنیاد وباسه ماچر مې ووایم په ایمان که په دې دوربین کې وینې دا دوربین ختم که او راشه په سپیاکه کې او یې د کټوې په هغه سوره کې ووینه دا به پکې جوړېدل ووایم ای بلال کمیټۍ والا دا دوربینونه ملګرونه هم ختم کې ووایم داسې چل دی که نه چې میاشت لیدل دا د پښتنو کار دی ووایم ای ریپورټر صاحب دا میاشت د پنجابیانو د لیدلو د وس کار نه دی چې دوی به وویني دا به پښتانو په دغه سپیاکو او په دغه مات منګي کې ایني او زمونږ د څلورو کالو ماشوم به مې خدای سپارل او څه پیدا او په بیا مې باور نه کېږي نو په سر ښکته کړه میاشت ولیده